دوستانو په سیالکوټ تانه سفیر علاقه کې دغه واقعه شوې ده چې یو 10 کلن ماشوم سره جنسي زیاتې کیږي او د زیاتې نه بعد هغه هلک قتل کیږي او د مرګ نه بعد یې هغه بیا بغیر کپړو غورځولی و. دغه ټوله واقعه څنګه شوې ده موږ سره په ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په سیالکوټ کې رامخې ته شوې ده چې یو هلک د 10 کالو ماشوم سره جنسي زیاتې کړې او بیا یې هغه قتل کړی دی او هغه یې بغیر کپړو کړی دی چې 2 ورځې بعد یې مړی میلاو شو چې ملزم هم پولیسو گرفتاره کړی دی او هغه خپل ټول جرم قبول کړی دی او پولیسو ته یې ټول بیان ورکړی دی چې دې به ما په بانا راوستو او دغه غلط کار مې ورسره وکړو او بیا مې په خپل شرط پانسي کړو. د هغه پلار هم دغه ویلی دی چې یو ورځ او یو شپه ورکو او بیا هم دغه هلک راغلی او خلکو ته یې په څه چل وښودو چې هغې نه بعد پولیسو هم هغه هلک ونیولو چې خپل ټول جرم یې قبول کړی دی او د تا نه یې سفیر ایسي چې دا وایي چې کله د مجرم دغه نشاندهي وکړه نو موږ ته معلومه شوه چې دغه کار له ده نه خالي نه دی او چې کله موږ د انټاروګیټ کو او گرفتار مو کړو نو خپل ټول جرم یې قبول کړو او نور تفتیش شروع دی او اوس هم جسمانی ریمانډ کې دی چې ډیر زر به په د خپله مثالي سزا میلاو شي. دوستانو ټولو پلارانو ته پکار دی چې په خپلو بچو کلک نظر وساتي او حکومت ته هم پکار دی چې داسې خلکو ته یو مثالي سزا ورکړي چې بل څوک داسې کار ونه کړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بل ویډیو پر لیدلو الله په امان.